د شمالي وزیرستان کډوالو بنو کې د ډول په غږ باندې د خپل غوښتنو په حق کې یو احتجاجي غونډه کړې او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې په سملاسي توګه د دوی سره کړې ژمنې سرته ورسوي. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد چیرمن ملک غلام وزیر په مشرۍ کې دغه احتجاجي غونډه شوې چې پکې ملک اکبر خان نور اسلم داوړ او یو شمېر نورو مشرانو ویناګانې کړې دي. په دې موقع ویناوالو په خپلو ویناګانو کې وویل د شمالي وزیرستان کډوال د شپږو میاشتو راهیسې د نغدو مرستو نه محروم ساتل شوي دي او د زرونو په شمېر کډوالو د اول ورځې نه تر اوسه پورې رجسټریشن لا نه دی شوی. ویناوالو په دې موقع د خیبر پښتونخوا حکومت په ترجمان اجمل وزیر باندې هم سخت نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د قبایلو په نوم باندې مراعات اخیستونکي اجمل وزیر تر اوسه پورې د شمالي وزیرستان دپاره هیڅ هم نه دی کړي او په تشو د لاسو او خبرو باندې وخت ور باندې تیراوي. احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې کډوال د په سملاسي توګه خپلو سیمو ته واپس کړي شي او د کومو چې نوملیکنه نه ده شوې هغه د هم په سملاسي توګه وکړي شي او مرستې د ورته جاری کړي شي. په دې موقع د احتجاجي غونډې مشر او په شمالي وزیرستان کې د ټولو سیاسي پارټیانو د اتحادیې چیرمن ملک غلام وزیر وویل د شمالي وزیرستان خلکو ته د ضرب عذاب عملیاتو له امله نه پوره کېدونکي توانونه ور اوړېدلي دي او د یو سخت ژوند سره مخ شوي دي. ولکه چرته راتلونکي هفته پورې حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به دغه احتجاجي لړۍ اسلام آباد ته وغځوي. د کیمرامن آفتاب خان سره ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.